الرحمن الرحیم. نوم یاسر سنگروال دی، د لغمان ولایت د زاهد خان کرکټ کلب یو تن لوبغاړی د رمضان جام کې لوبېږم. سنگروال رور عمر د ډیر کم دی او په دغه رمضان جام کې تر ټولو کم عمره لوبغاړی څومره وخت کېږي ستا د کرکټ چې کرکټ د پیل کړی؟ تقریبا زما د کرکټ یو نیم کال کېږي. څنګه د کرکټ پیل کو، څنګه د شوق پیدا شو؟ نو اول داسې چې موږ په کوڅو کرکټ کوو، کور کې مو کرکټ کوم، داسې ورو ورو شوق پیدا شو. اکاډمي کې واچولم، پلار مې ورو ورو مخته راغلم. کور کې د څوک سپورټ کوي کرکټ ته، څوک د هڅوي؟ کور کې مې پلار ډېر سپورټ کوي کرکټ لپاره. مثلا کرکټ ته راغلې اول سر کې ډایرکټ د لیګ سپین بالینګ شروع کړو که نه بیټینګ دې کوو ورسره؟ زما اول چې کرکټ راغلم کلي کې به مې لیګ بریک کوو، اکاډمي ته چې اول راغلم اول مې هلته هم لیګ بریک شو. هماغسې راشد خان دې خوښېږي؟ ما د خوښې لوبغاړی خو ظاهر هغه نوید دی، خو څوک نه فالو کوم، غواړم چې خپل استعداد مخکې لاړ شم. آفرین. دغه ټورنمنټ کې د ډېر ښه بالینګ کړی، ستا ویډیوګانې ستا سیالۍ موږ ولیدلې، دلته ډېرې تبصرې در باندې وشوې. دغه ستا په توپ اچونه کې یو ځانګړی چې ډېر څه ما ته ډېر جالبه دی، ګوګلي کېږي، ډېر تیز کېږي، څه علت دی، ولې دومره ښه کوې؟ دا هر شی په خواري او محنت کېږي. ما د ګوګلي لپاره خواري کړې ده، ځکه اوس ټارګېټ هم لګېږي او تیز هم کولی شم. سیم صنف کې 10م صنف کې. آینده کې چې غواړې جوړ شي؟ آینده کې غواړم اول خو کرکټ هغه ته تعقیب وکړه، کرکټ ونه شو بیا ډاکټري. مثلا هلته چې دلته رمضان کپ ته راغلی دغه لایټینګ سیستم کې اول ځل لوبېږي، ستاسې دپاره څومره جالبه ده، څه دې پکې زده کړه؟ دا چې دی زموږ لپاره ډېر مرستې کوي موږ سره، آینده کې سره موږ بلدېږو دا لایټ سیستم سره. او تېره ورځ د فرست کلاس دوه لوبغاړي وسوځول، اکبر موسازی دې وسوځو، بارکزی ناصري دې وسوځو، چې دغه لوبغاړي تقریبا شپږیزه کې هم لوبېدلي دي. د خپلې توپ اچونې پر راته ووایه، مثلا یو غټ بیټر درته ولاړ دی، کوم ډول احساس کې چې هغې ته توپ اچونه کوې؟ ما ته چې څومره ښه بیټسمین ولاړ یم هغونه ښه بال ورته کولی شم او ټارګېټ رانه لګي. اختر هم نږدې دی، اختر ته به د جامې کړي؟ هو کړي مې. څو جوړې دي کړي؟ 2 جوړې. اختر کې به چېرته ځې؟ اختر کې هم د خپل کلي کې به ګرځو، ښار کې به ګرځو، جلال آباد ته به راځو. لغمان کې چې هلته کرکټ کې هلته اکاډمي هم ورسره کې، لغمان کې اکاډمي شته؟ هو لغمان کې م اکاډمي کوم. او د لغمان د رمضان کپ نه علاوه هلته چې لوبې ترسره کوئ، هلته کوم کلب سره لوبېږي او که نه خپل ځانګړي تمرینات ترسره کوئ؟ هلته خپل تمرینات هم ترسره کوم، د اکاډمي ټیم سره لوبېږم. د کرکټ په نړۍ کې اظهار د یاد کو چې اظهار نوید مې د خوښې لوبغاړی دی، مثلا د ترڅنګ بیټینګ هم کې او د ترڅنګ بیټینګ هم کوم. عمر د ډیر زیات کم دی، خدای پاک دې وکړي چې همدغسې د افغانستان لپاره وځلیږي، همدغسې خپل کرکټ او خپل استعداد همداسې دوام ورکړه، خواري وکړه تر څو په افغانستان کې د ستوری شي. ستاسې عمر ډیر کم دی، هغه لوبغاړي چې ستاسې په عمر دي او استعداد لري، څه پیغام ورته لري؟ هغو ته دا پیغام لرم چې د زده کړو ترڅنګ باید یو ورزش هم وکړي، چې هغه که کرکټ وي یا فوټبال یا هر وي، باید ورزش ورسره حتما وکړي. ډېره مننه. انشاءالله.